تحصیل تخبیه کې د مسلم یوت وینګ د تنظیم سازۍ سلسله په تیزۍ سره جاري ده. په دې لړ کې د تحصیل تخبیه په لرو بر کې د مسلم یوت وینګ غونډې کیږي. 13 ورځ د تخبیه ښار د دامنیکو یونین کونسل تنظیم سازي وشوه. 13 ورځ په اسلم خان کلي کې په دې لړ کې د مسلم یوت وینګ یو درنه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د یونین کونسل د دامنیکو سره تعلق لرونکو ځوانانو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړ. په دې غونډه کې په خصوصي توګه باندې د مسلم یوت وینګ ضلع مردان صدر ثاقب علي خان تحصیل قیادت او د مسلم لیگ نورو مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. دې غونډې ته د مسلم یوت وینګ ضلع مردان صدر ثاقب علي خان، شفیق احمد، شاه خالد او نورو وینا وکړه. غونډې ته وینا کوونکو د پی ټی آی په حکومت باندې بد ټکونه وکړه او د مسلم لیگ نون د کردار ستاینه وکړه. دی وی چې د وطن اوسیدونکي د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه تنګ راغلي دي او دوی د پی ټی آی د حکومت نه خلاصې غواړي. یو ځل بیا د قام سترګې د مسلم لیگ نون او میا محمد نواز شریف طرف ته دي. غونډې ته ویونکو په کارکنانو باندې ټینګار وکړ چې دوی د انتخاباتو تیاری شروع کړي ځکه چې ډېر زر انتخابات کېدونکي دي. یو ځل بیا قام او مسلم لیگ نون او میا محمد نواز شریف ته د دې ملک مشري ورکول غواړي. د پی ټی آی حکومت د څو ورځو میلمه دی، ډېر زر به رخصت شي. غونډې ته ویونکو د مسلم لیگ نون د ایم پی ای جمشید خان محمد او د تحصیل تخبیه د پخواني ناظم ممتاز خان محمد د کردار او خدماتو ستاینه وکړه. د یونین کونسل د منیکو د مسلم یوت وینګ د تنظیم نوو عهدهدارانو د ضلعي صدر ثاقب علي خان سره مصافحه وکړه. په دې موقع باندې ثاقب علي خان نوو منتخب عهدهدارانو ته مبارکي ورکړه.